اسانه او ساده طریقې سره مو د خاص اندام ویښته لرې کړئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. په دې چینل کې به انشاءالله تاسو ته کره او دقیق معلومات وړاندې کیږي. د جینۍ او یا هلک د بالغ کېدو یوه نښه دا وي چې په خاص اندام او په مخصوصو ځایونو یې ویښته راخیږي. که څه هم په لومړیو کې ورته د ویښتانو لرې کول سخت کار او شرم ښکاري، خو وروسته ورسره عادت کیږي. د نامه څخه د لاندې ویښتانو د لرې کولو لپاره ښځې او نارینه مختلفې طریقې استعمالوي، لکه کلول، لنډول، په نوکانو باندې ویستل، د کریم استعمالول، په چونه باندې لرې کول او داسې نور. نن به موږ تاسې ته د یوې داسې نسخې په اړه معلومات درکړو چې په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ د خاص اندام ویښته مو لرې کړئ. د ضرورت وړ شیان: د یوې قاشوغې په اندازه د غاښونو کریم، 2 قاشوغې سوډا یا هم سوډر، نیم ګیلاس اوبه. لومړی به په یوه لوښي کې د یوې قاشوغې په اندازه د غاښونو کریم واچوئ. د غاښونو د کریم څخه وروسته 2 قاشوغې سوډا او یا هم سوډر به په همدې لوښي کې واچوئ او اخره کې به په همدې لوښي کې نیم ګیلاس اوبه واچوئ. د غاښونو کریم، سوډا او اوبه به د یو بل سره ښه مخلوط یا ګډ وډ کړئ او له هغې وروسته به په خپل خاص اندام ووهئ. د 10 نه تر 15 دقیقو پورې به پر خپل خاص اندام پرېږدئ او له هغې وروسته به مو خاص اندام پرېمینځئ. نو انشاءالله ستاسې د خاص اندام ویښته به په ډېرې اسانۍ سره لرې شي. ګرانو لیدونکو تاسو کولی شئ زموږ په چینل کې نورې ښکلې او په زړه پورې ویډیوګانې هم وګورئ.